چا چې د نور د راختې نه مخکې او د نور د پریوتو نه وروسته د نور د راختې نه مخکې او د نور د پریوتو نه وروسته یعنې سبا او بیګا سبحان الله سل کرت وي سبحان الله دا آسان دی سبحان الله سبحان الله سبحان سل کرت وي نو کان افضل من 100 بدنه دا د سلو اوښانو نه بهتر یعنی یو سبحان الله د یو اوښ نه بهتر نو سل کرتې چې وی د سلو اوښانو نه بهتر سبحان الله سبحان الله سبحان الله دارنګي چا چې الحمدلله وی سبا او بیګا د نور راختې نه مخکې نور پرېوتو نه وروسته 100 مره سل کرتې وي نو دا بهتر دی ولا من 100 فرس يحمل عليه سل اسونه چې په هغې باندې تصور کې یعنې چاله صدقه کې ورته وایي چې بلې ځان سورلي کوه صدقې کې سل اسونه صدقې هسې د اس قیمت به څومره وي هسې به دې وخت کې اس دا په 1 لاک به ته والي سوال نه پیدا کړي چې په 1 لاک ته والي ده الحمدلله سل کرتوی و سبا و بیګا د سلو اسونو نه چې چاله صدقه کې بهتر دریم الله اکبر آسان دی کنه ګران دی سبحان الله الحمدلله او بیا الله اکبر الله اکبر هم سل کرتوی و دا ولا غوره دی څه من عتق 100 رقبه سبحان الله د سل غلامانو د آزادولو نه بهتر سل غلامان یو غلام دی وخت خو ملاویږي نه غلامان خو اوس نشته دی خو هسې چې حساب یې والی انسان غلام انسان دی د انسان قیمت څومره دی انسان ډېر قیمتي شی دی مخکې ورځو کې یوې جینۍ په لاهور کې دی که په اسلام آباد کې خپله یوه ګورده په 30 لاک روپۍ باندې خرڅ کړه یوه ګورده په 30 لاک روپۍ غوړ انسان هغې به څومره قیمت وي الله اکبر ته سل کرتوی وه د سلو غلامانو د آزادولو نه زیات ثواب اوس حساب په خپله ولګوئ صلی الله